سلامونه ملګریو، نیکې هیلې او احترامات مې ومنو. مالیار یم. راغلیو د کامبار د شنکو غونډوله د بزوکه ملګري سره ملګري شو. حضرت علي ظاهر صاحب د ایزار صاحب و، سید والي خواجل صاحب و، نور ملګري هم ورسره غوښتلن چې سید والي خواجل صاحب نه مرکه وکړو. مرکې عنوان به نن څه په بل رنګ کې وروړو ملګریو ته. موږ د خیبر په سیمه کې سید والي خواجل صاحب د سیدانشاه نه پاس بلکې په پښتونخوا کې په نوي کول کې داسې د چاربیتې لیکوال نه و، نو غوښتلم چې تاسو سره سکرین په شیشه مخامخ کړو. نورې پوښتنې به ترې بیا کوو. سید والي خواجل صاحب خرکالی و، ډېره مینه ته یې. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګریو راستړي مه شو. هرکلی، علم خلره، ذاکر زار، حضرت علي زاهد، د نور ملګري ټول مننه. خوشحال و اباد اوسئ چې په دالان تنګ وخت کې موږ وخت کړو او خپل قیمتي وخت هم وخت کړو. وخت مو نه نسو پرودرونو به د تعلیم په باره کې به څه پوښتنه وکړو. مشره تاسو تعلیم شته او که نشته راه؟ نو د تعلیم په باره کې زه ته داسې وایم مالیار صاحب چې تعلیم خو مو دومره نشته چې زه خپله نومه ولیکم بیا یې پاړو کړم. البته ژبې مې درې څلور زده دي خو تعلیم مو نه یې کړی. اوس هم زه چې څومره لیکل کوم موله نور ملګري کوي خو زه یې په خپله باندې لیک لوست دا نشم کولی. لکه اکثر مونږ په غونډو کې وینو کسو تاسو کم زیاتره لیکنه چې اکثر لیکنه یې په چاربیته کې وي، دا تاسو کوم وخت نه شروع کړي او په کوم صنفونو باندې زیات لیکلی؟ نو چاربیته خو د شروعات نه مو چاربیته خوښه وه. بیا چې ملګریو غوښتنه دا وه، لکه ډېرو ملګریو موله ویل چې یاره ته چاربیته باندې کوم عبور حاصل دی، ته چاربیته ډېره لیکه. دا نه یې له مشرون لکه اوس د مو محترم مقدر شاه مقدر صاحب چې کوم دی هغه بیرته ډېر ویل چې چاربیته لیکه. همداسې ابراهیم پریشان، نور یو شمېر ډېر ملګري. نو بس دغو ملګریو داد و چې تر دغه زوی راورسولم. نو اوس هم د چاربیتې شوق د مو زیات دی. بس هغه چاربیته زه ډېره لیکم. نور څو صنفونو پوښتنه وکړه، صنفونه مې ډېر لیکلي، غزل مې لیکلی، نظم مې لیکلی، لوبه، داسې مناجات، نعتونه هم دا ډېر صنفونه مې لیکلي، خو یو چاربیته مې باندې مې زیات کور کړی دی. وخت مو نه نسو که ملګرو سم په تېره چاربیته شمېره کړله غزل وي. زه خو ویم چې اول ورته چاربیته ووایي نو خوند به وکړي. ډېره مننه. د چاربیته به زه ته ووایم کلام دی چې په قدم قدم د مرګ خولې ته راښکه شي، په قدم قدم د مرګ خولې ته راښکه شي، او بې له خدای د ذات به هېڅ څوک پاتې نه شي. څوک رخصت شو، څوک راځي او څوک روان دي، او بختور دي چې په عشق کې بندیوان دي. ډېره مننه. او باندې دی چې په قدم قدم کې وینم تاوانه، او په قدم قدم کې وینم خفګانه، او په قدم قدم کې اورم اعلانه، او په قدم قدم رژېږي سره ګلانه، او چې یو وینم زړه مې پرې خفه شي، او په قدم قدم د مرګ خولې ته راښکه شي. انسانان دي که مرغان دي که پیریان دي، او بختور دي چې په عشق کې بندیوان دي. ډېره مننه. په قدم قدم کې شته د امیرانه، په قدم قدم کې شته د غریبانه، په قدم قدم کې شته د غلامانه، په قدم قدم کې شته د یتیمانه. څوک په عمر او دولت به ماړه نشي، او په قدم قدم د مرګ خولې ته راښکه شي. ملایان که فنکاران که ادیبان دي، او بختور دي چې په عشق کې بندیوان دي. ملایان که ادیبان که فنکاران دي، او بختور دي چې په عشق کې بندیوان دي. په قدم قدم کې لاړل ماشومان، په قدم قدم کې لاړل مشیران، په قدم قدم کې لاړل ډېر یاران، په قدم قدم کې لاړل ډېر ځوانان. تل به جاړي چې ایمان یې پاتې نشي، او په قدم قدم د مرګ خولې ته راښکه شي. دا د واوري که کافر که مسلمان دي، او بختور دي چې په عشق کې بندیوان دي. ډېره مننه. او اخري باندې دی چې په قدم قدم بلیږي مشالونه، په قدم قدم جونګړې محلونه، په قدم قدم کې وینم قبرونه، په قدم قدم کې اورم اوازونه. دا به کله هم هیچا ته پاتې نشي، او په قدم قدم د مرګ خولې ته راښکه شي. ای خواجله که په ځمکه په اسمان دي، او بختور دي چې په عشق کې بندیوان دي. ډېره مننه. ډېره مننه.
ډېره مننه سید ولي خواجل صاحب، یقینا ډېره مزه یې وکړه او خوند یې وکړلو. غزل ووایو، تاسو یو غزل مونږ اورېدلی و چې راتله د ژوند په لاره ما پسې، داسې څه غزل و که هغه د ملګریو له ویلو بله ویلو نو مننه بیا هم. ډېره مننه ملیار صاحب، هغه کلام بې د یاداشت نه یې ته ووایم کوم شعرونه چې موله پکې روڅي. کلام څه داسې و چې راتله د ژوند په لاره ما پسې، چې راتله د ژوند په لاره ما پسې و اخر وخته تر داره ما پسې. ډېره مننه چې راتله د ژوند په لاره ما پسې و اخر وخته تر داره ما پسې، و تندري خندا یې بیا په شونډو راغله، تندري خندا یې بیا په شونډو راغله، پس له ډېره انتظاره ما پسې. ډېره مننه او عشقه زور دی د زغملو قابل نه دی، عشقه زور دی د زغملو قابل نه دی، شوه په زړه باندې بیماره ما پسې. ډېره مننه، عشقه زور دی د زغملو قابل نه دی، شوه په زړه باندې بیماره ما پسې. او هر یو عکس مې نیمګړی ورته ښکاري، هر یو عکس مې نیمګړی ورته ښکاري، لکه ماته شي هنداره ما پسې. ډېره مننه، هر یو عکس مې نیمګړی ورته ښکاري، لکه ماته شي هنداره ما پسې. او بې له ما به نور هیڅ یو غرض نه و، حضرت علي صاحب بې له ما به نور هیڅ یو غرض نه و، رسېده به تر بازاره ما پسې. ډېره مننه ملیار صاحب، و شعر دی پکې چې د درمان پټې مې زر په پرهر کېږده، د درمان پټې مې زر په پرهر کېږده، درته څه یې ویل رهباره ما پسې. ډېره مننه، د درمان پټې مې زر په پرهر کېږده، درته څه یې ویل رهباره ما پسې. آخري شعر یې دی چې په هر لوري زما مخ ګوري خواجله، په هر لوري زما مخ ګوري خواجله، شوله ډېره بېقراره ما پسې. ډېره مننه. ډېره مننه، ډېر ښکلی غزل و. او سید ولي خواجل صاحب که یوه بله چربیت هم راته وویله هم مزه به وکړي. ډېره مننه. چربیت یوه لنډبهره چربیت و، دا به یې ته وړاندې کړم چې انتظار دی خدای څه را باندې تېر شو، انتظار دی خدای څه را باندې تېر شو، ستړی ژوند مې په غمونو کې غربیل شو، و هغه تېر صحت به کله په ما راشي چې د زړه دنیا مې هغسې رڼا شي. ډېره مننه. او باندې دی چې انتظار دی خدای نه رانه هېرېږي، هر اندام مې لکه شمع ولې کېږي، یو صحت په ما د کالم را تېرېږي، توره شپه به د هجران کله رڼا سبا شي، و چې د زړه دنیا مې هغسې رڼا شي. په بیره ولار روان یم غورځېږم، تندکونه خورم منزل ته نه رسېږم، او د خزان سیلې وهلې یم رپېږم، د سیالۍ مقام به کله په لاس راشي، و چې د زړه دنیا مې هغسې رڼا شي. ډېره مننه. اندېښنې د شوګیرې را باندې زور شوې، د سکون دروازې بندې په هر لور شوې، د سرې لمبې مې په ګوګل لکه تنور شوې، لکه خوار یتیم د مور و پلار جدا شي، چې د زړه دنیا مې هغسې رڼا شي. ډېره مننه. ذکر زار صاحب آخري باندې دی چې په ټول عمر مې ونه لیدو قراره، په پیغورونو کړمه زه مرګ ته تیاره، تن مې وسو لکه ونه د چیناره، په خواجل باندې به کله بهر راشي، او چې د زړه دنیا مې هغسې رڼا شي. ډېره مننه. ډېره مینه او مننه د ټولو ملګریو هم مسکر سید ولي خواجل صاحب چې دومره تنګ لنډ وخت کې هم وخت په خپلو مصرف مسته یې وکړلو، ښاد آباد او بریالي اوسو. ډېره مننه.